تقریبا 15 چاپې په ما باندې د شپې پولیسو ووالې، خو زه د سهاره پورې پولیسو دی چې زه ګرفتار نه کړم. هغه لارې ټولې چې دي نو دا ملګري پرې راځي دو کتلې دي، هغه روډونه شو، بیا داسې ټوبویلې شوې، داسې دا واړه کم چې د هیډ پمې شوې. بیا که تاسو داسې وګورئ یو ښه سپورټس کمپلیکس په باغډیرۍ کې جوړ شوی دی، دا هم د میا شرافت علي القا ده. بیا پکې یو ښه سکول جوړ شوی دی معیاري زما په ویلیج کونسل کې. بیا پکې په باغډیرۍ کې هسپتال روان دی، الریډي کار پې سټارټ دی. د رحمان خندا په اجر د ژړا ده، تازګي د ګل په قدر د شبنم وي. د مشال ټي وي په شیشه د خپرونې ژوند او هلې ځلې سره ساګر تنقیدي ستاسو کوربه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی د یو نوي میلمه سره. او نن زموږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی جاوید خان چرمین صاحب چې زموږ ټول د تو چې کوم نږدې ملګري دي هغې ورته د قام مشر وایي د مینې نه. جاوید خان چرمین صاحب د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي او د پتیپر یونین کونسل یونین چرمین دی. د سیاست سره سره سماجیت هم کوي، یو سماجي کارکون هم دی. نن زموږ سره په دې خپرونه کې دی، موږ ته هرکلی وایو. ستړی مه شئ جاوید. ډېره مننه ساګر صاحب، مهرباني جي. او ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو راغلی زموږ سره او زموږ سره خپل خیالات او فکر شریکوئ. وړاندې سوال له راځم چې تاسو سیاست ته څنګه او کله راغلی؟ ډېره مننه ساګر صاحب. چې زما تعلق د یو ډېر میډل کلاس فیملی سره دی. موږ خپله یو وړکیشن کاروبار و، هغه به مې کولو. بیا زمونږ داسې یو کلی دی چې هغه کې ټول داسې یو جاینټ فیملی اوسیږي، محدود ده، د یو نکالواد یو ماشیګۍ ورته وایي. موږ چې کله په کاروبار کې سره سره موږ روانو نو زموږ شاته بیکګراونډ کې داسې څه نه و. کلي کې د تعلیم ستونزې هم ډېرې زیاتې وې، فیملی کې هم د تعلیم داسې څوک نه و، په کلي کې هم داسې د لیډ کولو څوک نه و چې هغه مخکې راغلی وی او د دې کلي دپاره د دې علاقې دپاره داسې څه کړی وی چې هغه مخې ته کم دنیا چې په ترقۍ روانه ده او هغه تللی وی. نو ما یو سوچ وکړو کاروبار مې کولو، خو د شاته د مشرانو را سره دا سپورټ نه و چې یاره ته دا کاروبار کوه، او کوشش دا کولو چې یاره ته یو ښه تعلیم یافته جوړ شي او بیا د هغې سره سره د دې علاقې دپاره څه وکړې. نو زه چې کله مشران زما والد صاحب چې کله ډیت وشو او زمونږ کلي ته واپس بیا رالم، کاروبار مې خپل بند کو. نو د هغې نه وروستو زه رالم سیاستو کې. په هغه وخت کې چې زه د عمران خان د کله چې هغه د کرکټ په وخت کې و نو زه د هغه ډېر زیات فین وم. نو چې کله هغه یو پارټي لانچ کړه او په هغه دغه کې چې دی نو موږ اولنی چې کله په سوات کې الیکشن لړاوېدو نو په هغه کې هم زه ماشوم وم، خو ما د هغه جنډه په لاس کې ګرځوله چې یاره دا عمران خان چې دی د ملک دپاره ورلډ کپ ګټلی او هغه وخت کې هغه چې دی نو ډېر یو غټ نوم و. نو د هغې نه زما د سیاستو سره شوق پیدا شو. بیا کلي ته رالم او هغه سیاسي منډې تړلې چې دي نو هغه ما شروع کړې او ورسره چې د پارټۍ به کوم د هغه وخت چې کوم ایم این اے ایم پی آی به راتلو هغه به مو سپورټ کولو. جي ټیک. نو تر اوسه درنه په دې دغه کې سیاست کې او بیا تاسو چرمین هم یې د خپلې علاقې ولس درنه مطمئن دی؟ ساګر صاحب که زه داسې ووایم چې مطمئن، نو زمونږ عوام چې دي نو زیاتر نوی سلیکشن کوي. همیشه له چې دی نو خلک باري ونې نه دا اکثر خلک په کاڼو باندې ولي خلک نه. خو به هر حال زه به تاسو ته دومره ووایم چې کله په 2015 کې موږ د پی کې 2 په هغه وخت کې چې و زموږ حلقه وه او موږ په باري اکثریت سره الیکشن وګټلو او میا شرافت علي چې هغه زموږ ایم پی ای او په هغه وخت کې ډاکټر حیدر علي خان چې و هغه زموږ ایم این ای. نو دا هغه کله چې میا شرافت علي ایم پی ای شو او محمود خان وزیر اعلی نو زه به تاسو ته دا ووایم چې په دې حلقه کې د ټولو نه زیات ترقیتي کارونه چې دي هغه زما په حلقه کې شي دي او هغه زما په نګرانۍ کې شي دي چې په هغې کې زموږ د ماشیګۍ ته چې کومې ستونزې وې د لارو هغه لارې ټولې چې دي نو دا ملګري پرې راځي دو کتلې دي. هغه روډونه شو، بیا داسې ټوبویلې شوې، داسې دا واړه کم چې د هیډ پمې شوې. بیا که تاسو داسې وګورئ یو ښه سپورټس کمپلیکس په باغډیرۍ کې جوړ شوی دی، دا هم د میا شرافت علي القا ده. بیا پکې یو ښه سکول جوړ شوی دی معیاري زما په ویلیج کونسل کې. بیا پکې په
په باغډیرۍ کې هسپتال روان دی الریډي کار پې سټارټ دی. بهرحال بیا د هغه نه وروستو بلدیاتي الیکشن راغی. په بلدیاتي الیکشن کې زما اولنی ځل چې ما په هغې کې پارټۍ په ما باندې اعتماد وکړو او موږ تقریبا چې ډېر کینډیډیټ وو پارټۍ ما ته د ټیکټ راکړو. نو ما د تحریک انصاف په ټیکټ باندې چې دی نه الیکشن لړاو کړو په هغې کې ما کامیابي حاصله کړه. یو وخت کې په پاکستان تحریک انصاف باندې یو بد وخت راغی، ډېر سخت وخت راغی. د هغې سره په لیډرشپ باندې هم په کارکنانو باندې هم دغه وخت ستاسو څه؟ جی ساګر صاحب زه به دا ووایم چې زما د ټولو نه هغه خرابه ورځ چې وه هغه ورځ وه چې کومه ورځ عمران خان چې و هغه جیل شو. په هغه ورځ باندې موږ د خپل ملګري په یو ځای کې ناستو او موږ ته اطلاع راغله چې یاره عمران خان یې ګرفتار کړو. داسې یو غلط کار نه کوئ، روډ به نه بندوئ، لارې کوڅې به نه دغه کوئ، ګاډي به نه سیزئ، ټیرونه به نه سیزئ، لکه پوره من به اوسېږئ. دا زموږ ریاست دی او په دې کې به کله جیل راځي کله به څه راځي، خو نه د هغه خلکو هغه مینه جذبه چې وه ډېره زیاته وه. نو زه په سټارټ پروګرام باندې رالم چې په بازار کې روډ بند و. ما کوشش دا کولو چې عوامو ته تکلیف ونه رسي، روډ بند نشي، ټیر ونه سوځي، گاډی ونه سوځي. نو هغې کې ساګر صاحب چې کله هغه شپه تېره شوه نو تقریبا 15-16 چاپې په ما باندې د شپې پولیسو ووالې، خو زه د سهاره پورې پولیسو دی چې زه ګرفتار نه کړم. بیا په ما باندې پرچې وشوې، ډېرې خرابې پرچې په ما باندې وشوې. نو بیا زه لاړم او بیا مې بي بي اے وکړو. د هغې نه وروسته دا سلسله چې بیا روانه شوه نو چې کله زموږ په حلقه کې به بیا داسې سټرایک کېدو، هړتال به کېدو، نو که زه به وم او که نه وم، خو لږه ما به بیا په هغه سهار له به بیا ما ځان له بي بي اے کوو. زه به تلم نو 2-3-4-5 پیره ما بي بي اے کړل او داسې 24-25 په ما باندې پرچې شوي دي او دا د پارټۍ په دغه باندې او ګرفتار کړی. خو په دې باندې نه یم چې زیاتر ملګري او داسې و چې هغو زما سپورټ کولو، هغو به ما ته لار ښودله چې یاره دغه ده که نه په هغه او ګرفتاري مه ورکوه. د هغې مین وجه دا وه چې یو خو زموږ شاته فیم دی چې ده نو هغه هم ډېره زیاته کمزورې ده، هغو ته هم ډېر زیات مسلې جوړې دي. او بل ملګرو مې دا کوشش کوو چې یاره ملک یا آیین دی، قانون دی، لار شته، نو ته ځان مو دغه ګرفتارۍ له مه ورکوه. د سیاست سره سره تاسو سماجیات هم کوئ، د ډېرو سماجي تنظیمونو سره دغه شته تړون شته. د کومو تنظیمونو سره تړون لرئ؟ چې سټارټ کله واخیستو نو زما جذبه چې کله د پیدا شوه نو زما په دې زړه کې دا خبره راتله چې یاره ما به د الله نصیب دا یو سوال کولو چې الله پاک یا ماله د زړه صبر راکړي، بهر چې د دنیا د ماحول ته به مې کتلو، او یا به مې چې خدای ماله طاقت راکړي. نو که زه نن تاسو ته د ووایم نو هغه دواړه خبرې الله پاک په ما کې اچولي دي، صبر هم ډېر زیات راکړی دی، او چې کوم کار ته مې ګوتې اچولې نو د هغې هغه پازیټیو دغه چې دی هغه ماته میلاو شوی دی. او په دې کې ما اول کار د SRSP سره هم ډېر وخت کار کړی دی، په هغو کې بیا یو اداره وه علي فیلان، په هغې کې مې ډېر زیات کار کړی دی. اوس ورسره هم موږ ریلیټډ یو، د هغو سره کار کوو. د دې سره سره زما د خپل VDC یو کمیټي ده چې هغه په اصلاحي فلاحي کمیټۍ باندې دا، او په هغې کې چې زموږ په ویلیج کونسل کې څومره د لارو مسایل لازي د روډونو، نو زه به دا ووایم که تاسو زموږ د تاڼې ریکارډ والی نه په هغې کې به دا نه چې یاره یو سړي به یو سړي ته روډ بند کړی. د هغې مین وجه دا ده چې موږ د زمیندارو په مشاورت سره داسې یو کمیټي جوړه کړه او هغه زمیندارو نه موږ اختیار واخیستو، بیا د هغې دپاره موږ دغه روډونو ساحت مقرر کړو، په هغې الیکشن وکړو، نو په هغه لیګل طریقه باندې موږ رالو او ماشاءالله تر هغه موږ غټه کامیابي حاصله کړله. نن چې دی زموږ په علاقه کې د لارو مسلې نشته، روډونه پکې کولاو دي، په هر طرف ته ځې نو په بس ته خپل دغه ته رسېدی شي. د دې سره سره زه په سیول ډیفینس کې کار کوم، کومه چې تاسو ایمرجنسي دغه دی په دې کې هم کار کوم. د دې سره سره زموږ د دغه زمونږ جنکې خیل یوت جرګه یو ډېر غټ لوی تنظیم دی چې په 3 یونین کونسلو باندې مشتمل دی. په هغې کې هم زه کار کوم په حیثیت د یو وایس پریزیډنټ یم. په هغې کې موږ د دې علاقې دپاره ډېرې زیاتې منډې تړلې دي، په ډرګزو باندې کار کوو، په صحت، په تعلیمو، کوم چې ډېره زیاته کمزورې فیملي ده هغه پکې هم سپورټ کوو. نو د دې سره موږ نن په هغه جنکې خیل یوت جرګه کې موږ یو داسې پروګرام روان کړی دی چې موږ خلکو ته داسې یو پیغام جاري کوو چې یاره که تاسو د ضرورت نه علاوه تاسو سره څونه ساماني نو د هغه وخت سره موسم مناسب هغه تاسو موږ له راکئ. د هغه موږ په دې مختلف بازارونو کې موږ د هغې سټایل لګو، په هغه د دیوارې مهربان په نوم باندې هغه پروګرام موږ شروع کړی دی. میادم کې زموږ پروګرام روان دی، په تحصیل چوک کې روان دی. نن چې دی نو په جوختۍ سټاپ کې موږ د هغې باقاعده ابتدا وکړه، په باغډیرۍ کې، په شڼ کې. نو موږ به له اول خلکو به موږ له هغه سامانونه راکول چې هغه به د هغو د ضرورت نه سیوا او غریبان به موږ راوړو، بازار کې به د هغې سټایل ولګو، خلک راشي غریبانان د هغه د
د هغه ځای نه ویسي هغه ضایع نه شي. خو د هغې سره سره موږ بله دا کامیابي حاصله کړه چې اوس خلک موږ ته د مختلفو ځایونو نه موږ ته ټلیفونونه کوي، مینګورې نه یو ځای نه بل ځای، هغه موږ ته پیسې ډونیټ کوي چې یاره تاسو دا کوم سامانونه چې تاسو ورکوئ که دا تاسو نوي ورکوئ نو هغه اعتماد موږ حاصل کړو. نو اوس هغه موږ ته پیسې ډونیټ کوي، موږ ځو نوی سامان الو راوړو او هغه په انکرو کې اچو، غریبانان راځي نه ورته نشته، خو چې کوم سړی مستحق دی هغه راځي او د هغه ځای نه هغه وړي. نو دغه په جن کې خیل یو جرګه کې زموږ غټ پروګرام دی. کوم زموږ مشرانو چې کوم اجره جومات هغه لرلو هغو به دلته هغه خپلې فیصلې چې دي نه په اجرو کې کولې او دا زموږ نږدې تحصیل. نو موږ اوس د دې دپاره جن خیل قومي مومنټ په نوم باندې یو تحریک لویه جرګه یو تحریک شروع کړی دی چې د هغې به زموږ دا طریقه کاري چې موږ به دا 3 یونین کونسلو دپاره موږ کوشش کوو چې موږ له جدا الخره کي او د دې سره سره چې څونه فارمیلټي ده د هغې زموږ سره 11 ویلیج کونسلې دي په دې کې. که دا موږ ته تحصیل شي نو یو خو به داسې وشي چې زموږ دا خلک په واپس لاړ شي هغه خوازخیلې ته او یو ځای ته بل ځای، ځکه چې زموږ 2 یونین کونسله چې دي هغه یې د PK3 سره ملګري کړلي، د مدین سره یو ویلیج کونسل چې زموږ دی شیړ هغه یې د خوازخیلې سره ملګري کړلی. نو په حلقه کې موږ 2 یونین کونسله بره کړي او په تحصیل کې موږ د یو ځای کړي او یو یونین کونسل زموږ په PK4 کې. نو لکه هغه په هغه سیاسي کم سیاسي دغه چې په هغې موږ جدا کړي چې یاره دا خلک متحد نه وي، زموږ داسې وشي موږ ته جدا القا او تحصیل میلاو شي نو موږ به داسې کوو چې یو سړی د هر سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتي. دا به نه چې یاره د جن کې خیل کې زما تعلق د PTI سره دی، بل د مسلم لیگ سره دی، بل دغه بلې پارټۍ سره دی. نو موږ به په هغې کې چې پارټي کوم کینډیډیټ له ټیکټ ورکوي هم دغه کینډیډیټ په موږ راجمع کوو او د هغوی دپاره به موږ داسې سلیکشن کوو چې یاره یا د هغې دپاره عوامي رایي یا په خسړې باندې به داسې چې هغه به بلا مقابله موږ مقررو چې یاره هغه دا سړی زما مینې دی او دا سړی زما MPA دی. جاوید خان د پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس کې تاسو د سوات ولس لپاره څه جی ساګر صاحب ډېر بهترین کوېسچن دی وکړو. او زمونږ سوات کې ډېرو خلکو ته دا پته هم نشته چې په دې پاکستان کې داسې یو اداره ده چې هغه هم کار کوي چې د یونایټډ نیشن چې ده د هغې نه رجسټر ده او هغه پاکستان د سیکیورټي ایکسچینج چې کومه غټ اداره ده د هغې نه موږ رجسټر یو. نو ساګر صاحب پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس کې موږ تاسو چې د انساني حقوقو باندې موږ کار کوو هغې کې د انساني حقوق دي. بالفرض کا یو سړی دی د هغه سره زیاتی کېږي ورسره په تاڼه کې د هغه خلاف انویسټیګیشن داسې نه کېږي چې یاره هغه چې کوم رسایي نه کېږي نو هغه باقاعده راشي. زموږ طریقه کار دا دی چې یو سړی موږ ته درخواست وکړي او د هغې مین وجه موږ ته درخواست وکړي نو موږ به بیا لاړ شو او د هغه د علاقې که تاڼه ده که هغه څه دي موږ به د هغو سره کینو چې یاره تاسو د دې کس تاسو د ده سره زیاتی ولې کوئ او د ده سره دا زیاتی ولې کېږي. نو هغه د ملک چې څومره دا ادارې دي نو موږ ته بالکل جوابدیده دي د هرې خبرې. هغه که د علاقې تاڼه ده که څه چې دي نو هغه ټول موږ ته د دې خبرې جوابدیده دي چې یاره هغه به د دې صحیح انویسټیګیشن کوي او هغه ته به حق میلږي او چې دغه نه کېږي نو بیا زموږ خپل انټرنیشنل پیجونه دي نو بیا به دا موږ په هغه انټرنیشنل سطح باندې دا خبرې چې دي نه دا هایلایټ کوو او دا موږ ته چې دی نه د پاکستان چې څومره ادارې دي که د علاقې تاڼې دي که څومره دغه دي زموږ سره چې کله هم داسې یو ایمرجنسي کیس راشي یا داسې یو دغه وشي نو په هغې کې چې کله هم دی له تاڼو ته دوی ته لیټر وشي نو ډایرکټ پکې موږ ته هم شوی نو موږ پکې هم کار کوو. دا ټول موږ په شریکه لګیا یو په دې کې موږ کار کوو او د مظلوم هغه اواز چې دی نه هغه موږ پورته کوو. مینوالو دا جاوید خان چارمین صاحب چې نن زموږ سره په خپرونه ژوند او هلې ځلې کې میلمه او موږ ته خپلې سیاسي او سماجي هغه هلې ځلې چې دي هغه موږ ته بیان کړې. موږ ډېره مننه کوو چې راغلی موږ له وخت راکړو او تر د بلې خپرونې پورې خپل کوربه ساګر تنقیدي له اجازه ورکړئ. په لوی الله مو سپارم.